د دین کار چې کې د توحید او سنت نبی اب دعا هم کې او الله نه مدد غواړي. خم قال رب اشرح لي وی موسی علیہ السلام ربي زباربا اشرح لي پرانا زمال را صدری زما سینا. دینه مراد توفیق د صبر او استقامت دی. الله رسالت په دلار کې د دعوت په دلار کې چې کم مصائب راځي زما سینه وته کولاو کې ويسر لي امري او آسان کې ما د پاره زما دا کار تحصیل الاسباب لدفع الموانع. الله ظاهری باطنی اسباب را پیدا کې ما ته کار آسان کې او وحلل پران زغد من لسانی غټه د جبی زما يفقهوا قولي چې دا خلق پوښي زما په خبره بل دای به ځان تر فصاحت دعا کوي چې الله زما جب فصیح کی چې زکه ما خبره کوم چې دا خلق په پوښي ته د فصاحت دعا بم کې ښا او د دای د پر فصیح زبان کې دل د ضروری دي. زګه کستا په زبان او په جب سوک نه پويږي ته ډېر خبرې کې نو فائدہ چاله نه ور کوي او دا دعا به دای ځان سره ډېر کوي ښا چې ستاد جب فصیح شي. عام مفسرین د عقده باره کې وایي چې دا بچپن کې فرعون چونکه موسی علیہ السلام د کور کې نو د په شکل راغی کله چې دی اوزل راغسته نو د تګیر راخ کلا نو چې ګیره تراخ کله نو دی شکی شو جدا غ ماشوم دی چې زما غ سلطنت به ختمي. نو د بیا یو ټری کې داسي لال جو مختلف قیمتي جوهر هغه شیزونه سره زر سپینځره راوړل او بل ور سره انګارونه راوړل. سکروټ دی وی چې د ستا لاس کوي نو دې سکروټ ته لاس کو خلک کې आवाज شلو یا غیله جبه کې لکنت پیدا شو. دا عام مفسرین دا مطلب بیانای بیا دا دوی چې کله وکړه قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي په دې سره ختم شو. دویم په دې کې مفسرین وایي دا باطینی عقده مراد ده چې کله ناکله زوراور سړی مخې ته سړی ورشي او د هیبت د وجنه د جبون خلی او خبره نشي کولی. موسی علی السلام هم ظالم فرعون له دعوت لروانو دوی الله د جبه غټه می کولاو کی چې داغه مخې ته د صفات نشي چې زه جبه می خلی. او بیا دریم تفسیر پدې کې مظلوم شهید شیخ القرآن مولانا ولی الله کابلګرایي رحمت الله علیه تفسیر دی چې دا اصل کې مدین ته دی تلو. مدین عالمی منډه وا یو انټرنیشنل مارکیټو نو پای کې مختلف زبانونو مختلف علاقو نه خلق راتل د ملکونو نه نو دې مالته تل ولس کاله تیر کړی دي نو داغه پوج ردنه مصری چې کوم خالص زبانو هغه کا نور زبانونه مکس شو نو دا وی کزه فرعون د لاړ شو دعوت وته کو نو دې ماته و چې تعالی مصری زبان هم خپل نه درځي او ته موږ د دعوت کې نو الله د جبه غټه میکولو کې انور زبانونه دی وباسي. لکه پیښور کې دا مسله ده پیښور کې دلته مختلف زبانونو والا خلک دي نو زموږ په زبان کې انګلیش هم شته اردو هم پکې شته او پښتو هم پکې شته. موږ چې خبرې کوو نو نیم انګلیش کې کوو اردو کې کوو او مکس زبان دی ولې خلک مختلف دي. نو دغه د وجه نام دوی دا سوالو کو چې الله زما د جبه دا غټه کولو کې چې خالص مصری زبان او دی زما په خبره پوښ نو دا بهترین تفسیر دی. خام وجعل لي وزيرا وغرزه ما دا پارا وزيرن معاون من اهلی زما دا اهل هارون چې هارون علیہ السلام د اخی زما اور الله دا اور زما پیغمبر کې هارون علیہ السلام دې ما سره ملګری کی او شدود به ازری او مضبوط کا په دمانه زما املا او شریک فی امری شریک ما سره دې دین بکار زما کی کینو سبحو کا کثیرا دې را پر چمغه تسبیح بیان کو استاډه را وانس کو کا کثیرا او یاد کو تعالی ډېر مطلب توحید بیان کو رد شرک خړې روکو خام انک كنت بنا بصیر یقینا ته په من لیدون کې نو قال الله ورته قد اوت يسؤلک یقینا درکړې شو تا دستاغه سوال یې نه غوستلې شوی مسؤولک په معنا دی یا موسی علیہ السلام او لقد مننا علیک مره اخرى اوس ته مزید احسانات یادې یقینا تا باندې ما احسان کړی او ظلم
از اوحینا کله چې موږ زړه کې واچولې لا امک ستا مور ته مور ولیه وه نو الهام ورته زړه کې وشو ما یو هغه چې الهام وکړو موږ دغې ته ان اقذف فیه دا چې واچوه دې فی التابوت په دې صندوق کې او فاقذف فیه کېږده دا صندوق فی الیم په دریاب کې فرعون قتل عام د ماشومانو شروع کړو نو چې موسی علیه السلام پیدا شو نو مور یې پوی یریده نو الله ولا زړه کې واچول چې دې صندوق کې واچوه او صندوق دې دریاب کې واچوه بس زه به حفاظت کوم کنه فلیلقه الیم بس یو بس دې لره دریاب به ساحل په کناره نو یا خذو بنی سیدی لرا عدو لی دشمن زما و عدو لو دشمن د مطلب د فرعون کور ته به ورسوما داغي دریاب نا لخته داسې کوشو د فرعون محل ته تلو دا صندوق داغه په محل ورغه داغه بیبي و آسیا هغه چې د چهل قدمه لروته و بهر نو خل چغه شوې چې صندوق را روان دی په لختی کې هغه ویرا ویلای چې وکته ای کې خسته ماشوم نو څنګه چې آسی ته سر کولو کو ماشوم ولید نو مینه پیراله والقیت علیک محبت منی ما چوله و پتا باندې مینه د خپل طرفه دته چې بچا قتل نزله به پیراته تا الله په مینا چوله آسی اولاد نو د فرعون نو هغه چوله څونه خسته ماشوم نه بدا زموږ زویش بس فرعون دوی پام کو چې دا قتل نکي او بیا خو یریده د خزینه نو بس وی سه بجې ته سوي نو بس ټیکتی نو خلک یری کی د خزینه نو وی بس ټیکتا دا بس ویش ولې توسنا علی عینی او چې پالنا وکړی شي د علی عینی زبون د سترګړو باندې څه مطلب یعنی د تربیت الله وی زمون مخامخ خوشي وزګورا کم فرعون چې د قتل پسې لګیاو هغه د پکور کې الله لوي کړه الله د قانون نه ښه ایستم شمور سره ډېر غمو نو مور د خور هغه پوي کړه و چې ته دې صندوق پويځه چې دا چته زی مور زله دې کنه هغه چته را قلارې ده چې ماشوم زوی او تا نه جدا شي نو تبا څنګه هغه برداشت کې او بیا په صندوق کې په دریاب کې رواني چې دا به ډوب شي څوک به اوچت کی نه بشي نو استم شي کله چې روانه وختو کستا خور فتقول بس ویل چې وی کتل چې دا فرعون کور ته لاړ نو الته دې چا د ماشوم موسی علی السلام د چاته نه غستو الله په ټول ته یو بن کړو نو دې ورته وی فتقول او دې ورته وی حل دلکم ایزنه خیم تاسو سلام ناسوک یک فلو چې د کفالت بکې ای زما مور دا او ترا چې د ماشوم غیله بوزم کې دي چې دا غي ته واخلي نو الله واپس خپل کور ته راوسته او دا غي ته واغست نو فرجعنا کلا امک تم واپس خپل مور ته کې تقر عینو حاضر پر چیخي چې سرګي داغي ولا تازن غم جن نشي دا احسان مې د باندې کړو کنو ګورا او بل احسان وګورا وقتلت نفس نو تا وجلو یو نفس هغه قبطی وجلو نو فنجیناک من الغم مستمون تعالی مون نجات درک داغي غم نه مطلب دا قتل روا او غم وخه زم نو زکه غوتا ګنا نه دی ویلي هغه جایز قتل وخه مې ورته ویلې دي وفتنا کفتونا او تا باندې موږ ازمایښونه کړو ازمایښونه ډېر ازمایښونه د باندې کړو خام پیغمبران د ګنا نه پاکي دلته مودودی بیا لیکلي دي نبوت سے पहले बड़ा गुनाह किया था मूसा अलैहि सलाम ने दोस्तों को दागा द अंबिया द गुनाह कायल दी دا خبره وداغه نه منل کیږي لسن د جماعت دغه الانبیاء معصومون زکه خو ته غم ویلې د قتل او ته ویلې نه دي او ته په دې سوچ نه کیدی نو فرجینا ک من الغم الله وی دلمو نجات ورک تعالی مو نجات درک دا غم نو تا باندې ډېر ازمایښونه مونږ کړو خام او فلبست بل امتحان او بل انعام وګوره فلبست سنین مستا تیر کړو چن کلون فی اهل مدین په مدین والو کې ثم جه طبيعت را علی قدر په یو اندازه یا موسی علی السلام لس کاله مدین کې شعیب علی السلام سره په تربیت کې تیر کړو دا اصل کې دا قتل بهانه وا او تربیت د شعیب علی السلام مقصد او ال تعالی ورسو نو داغه په تربیت کې لس کاله تیر کړل ته بیا نکام کړي دا بیا راغله دي اواز تناو ته ته ما چون کړي ویل نفسي د خپل ځان د پاره نو ای سب انت زلال شتو واخو ک سارور د لړ شي بیااتی زما په دې نه خو معجزات ولا تنیه فی ذکری او تاسو کو تهی مکه زما په یاد کې یعنی مداهنت دنو نشیخه او اذهبا الی فرعون انه طعام دا اوس درې مقام دی د واقع 43 نم 55 پورې په دې کې د موسی علی السلام مصر ته تک هارون علی السلام سره ملاویدل
او فرعون له دعوت ورکول او بیا جواب او طریقه له دعوت نو اذهب لاړ شه دواړه اله فرعون ته انه تو یقینا سرکشي کړي دا فقول دواړه ورته وای له هغه قول لینا خبر نرما لعله يتذكر شاید دې نصیحت قبول کی او یخشا یا او یریږي د الله نام خبردار دعوت چې کوي نو ډیر نرم انداز کې وکي نرم لهجه استعمال کې سورہ بنی اسرائیل کی آخری حالت ہو آلتے سخت خبره کړي دا وګوره بعضی مداهنین د دینه دلیل نشي چار وخت په نرمه خبره کې نه تحریف ته لینن مراد تفسیر ابن کثیر ولاوی لهجه نرمه او خبره په دلایل قطعیه باندې یعنی خبره خپ دلیل کلکا لهجه و نرمه ساتي ګوره خبره به نرمه نه خبر خدا الله د کتاب د پیغمبر د به مقرن کې خوستال لهجه الفاظ دا بلګ نرمه والا استعماله بیا کار کوي کار ها او کنه ته الفاظ پہچان نه پیژنې نو بیا وتانه غلطی کیږي حدیث کې راځي د نبی علیہ السلام دا انداز او تقریر چاول به نرم شروع بیا با سخت شو اخر کې صحابه وی چهره مبارک به تکسر شو د نبی علیہ السلام د تقریر انداز قال دې دوانو ربنا زمو رب اننا نخاف بشک مون یریګو ان یفرط علینا چې دې بزیاتو کی په مونږ باندې او یطایا بدی سر کې شو کی او ذکر د خوف تبعی چاغه منافی د نبوت نه ده یعنی پیغمبرانو خو هغه تغیر پیراله چیرې الله کده لمون دعوت کو نو دې په مونږ یفرط زیاتیو کی قبل البیان یعنی غوږ بکی نه دی او انکار بو کی او دا یتغاب بعد البیان غوږ بکی دی خو بیا به انکار وکي نو مطلب دا کومه قتل کړو نو مونږ په خپل وجلو نه یریګو خو میشن به پاتش پدې ير سره نو قال الله ورته لا تخاف ما یریګه انني معكم بشک ز تاسو دوړو سره ما اسمع او خریدون کې واره خلیدون کې ما زید اسم دې تاسو ته نشو ویل زره سره زو خ اور ما تقولون چې ستا سوای او عرب ما يفعلون انم هغه چې دوی کوي تاسو بیغه مشه نو فاتیاهو بس لاړ شه دوانه فقول ورتو ان رسول ربک بشک موږ دوانه استاد درب استایو فارسل معنا بنی اسرائیل بس پرېک د مشردا بنی اسرائیل ولا تعذب مودیله سزا او عذاب مور کوا من د ظلم نه وګوره د پیغمبر پر ډیوټیو کې او دادا حریت د مظلوم قوم چې یوبا خپل مظلوم قوم ازادي چې چا د ظلم لاندې کړي ابر اخلاصینو بنی اسرائیل د خدمتګار جوړ کړي او سزاګانې به مختلف ورکول دی وته وی چې دا ظلم مکه دا ما تر پرې دی قد جینا کې قین مونږ ته راتل کړي دی بیا آیات من ربک پر نه خود رب طرف دربستانه او السلام علی من تبع الهدى سلام دی وی باغ چا باندې چې تابعداري د هدایت کړي دا بشارت ته مؤمنان ہوتا او تخویب منکرین ہوتا چې مطلب سلام پدې الفاظو بکې خ کافر ہوتا والسلام علی من تبع الهدى سلامتیا دی باغ چا چې تابعداري د هدایت کوي نو بس خبر ادا د مونږ ته د خپل مرګري را پرې چې دعوت ول ورکو او ان بشک مقد او الینا یقینا وਹੀ کړي شوی د مونږ ته چان العذاب بشک عذاب لامن پاغه چا باندې د کذب چې تکذیب کو تولو مخې واړو نن روز عذاب بچي وਹੀ مونږ ته شوی د چې عذاب دا په تک مکذبینو او په هغه خلکو چې توحید نه مخړولي نو شکل د رب تذکره ورته وکړه چې مونږ رب العالمین را لګلیو نو قال وی فرعون فمر ربکما یا موسی سوک دستا رب اے موسی علیہ السلام دا رسول رب کنای دا خبره معلومه کړه ارباب خډیرو نو د دوی مختلف خدایانو د اسمان بیل د زمکه بیل د باران بیل د فصل بیل دوی دا کم رب ته یاد نو جواب بل فرعون ممزان طرف یا ربکم الاعلى سما قانون بمنه ز قانون دانه ځان ته حاکم اعلی نو قال موسی علیہ السلام ورته دلایل عقلی وی وتوی ربنا الذي رب زمغه غزاد ته اعطى كل شيء خلقه چور کړه دي هر شي ته پیدایش دغه ثم هدا په ته هدایت هم کړه دي زما رب هغه ذات ته چې وګرام هغه د ټول کائنات پیدا کړی دی اور سے پیدا کړی دی اور شسته فطری خودن هم بیا کړی دا نو قال اوس فرعون بل اعتراض پہ کوي چې ښا ته چې د یو الله عبادت کوي زموږ د خدایان ټول غلط دي کنه نو فما قال وی فرعون فما بال قرون الاولى ایسا حال د قومونو لومبنو قال کړه زموږ د پلان نیکه باره کې ستاسو خیال دی
هغوی هم په شرک باندې مړه شوي دي. دا اوس قوم ورته مخالف کوي. د دې قوم پلار نیکه خو ټول په شرک مړه شوي وو، نو دی به چې دا ټول ګمراهانو قوم ورته مخالف شي. نو موسی علیہ السلام بهترین جواب د الله طرف ورکړي. ښا قال وی موسی علیہ السلام علمها عند ربی رد علم خو زما رب سره دی، فی کتابن په کتاب کې لا یذل ربی نه خطا کیږي زما رب ولا انسو نه تیریږي. خبر ادا ده داغي معاملې زما رب سره ده. آیت ما ته پته نشته چې شرک کړو او چې څنګه رب ولا سزا ورکړي که معاف کړي هغه الله سره ده. ښا نو ما سره معامله نشته. دا ولا حکمت بهترین جواب ورک د حکمت نه ګډک. نو مخالف هم چې کله سوالو کی نو جواب په داسې انداز کې ورکې چې هغه ته په زد کې راولي، قوم د ته مخالف کوي، نو ته حالات او الفاظ ته ګوره هغه جواب ورکې. الذي الله غزاد بل دلیل ورته وي جعل لكم الارض چې ګرځول دي تاسو لپاره د ازمکه مهدن فرش وسلك لكم فيها او چلولې دي تاسو لپاره پدې کې سبل لارې وانزل من السماء ماء اور اورې د بر نوب فاخرجنا بس راو بس به پدې سره ازواجن قسمه قسم من نبات شتا هغه بوټي مختلفونه مطلب زما رب ګره هغه دي چې زمکه غوړولې ده بیا پدې کې لارې جوړې کړې دي بیا باران راوري او فصل زرغونې تاسو مختلف بوټي د دینه پیدا کی او خره د کلو خره ورا او سروي انامکم خپل سارویم پکې یعنی خپل سارویم پدې کې سروي خپلم ته خره او ان فی ذلک بشک پدې کې لایتن خامخ د لایت دی لولې نوحا د پاره د عقل مندو او من هله د زمکنه خلقناکم الله یې مونږ تاسو پیدا کړی او فیا نعیدکم او پدې کې به مونږ تاسو واپس کوو ومن نخرجکم تارۃ اخرى اور دینه متا سروبا یوزل بلم دا وګوره زمکه نه پیدا می بیا به ورځي او بیا به یو ځل تی بیا روز قیامت کې حدیث کې راځي نبی علیہ السلام چې کله به مړی دفن کو خوره به پیچول د آیات به ویخه منها خلقناکم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى نو دا به ویخه ولقد اریناه آیاتنا كلها فكذب وابى د سلورم مقام دی 56 76 پورې پدې کې اوس د فرعون انکار مقابله د ساحرانو سره غلبه موندل بیا ایمان د ساحرانو روړل او شجاعت د ساحرانو ولقد اریناه والله یقینا مقدتا او خود الایاتنا خپل دلائل كلها ټول فكذب بس تکذیب کو ابا انکار کو فرعون ظالم سړیو د ټول معجزې نخو خله خواغه انکار کو خا نو قال غوی اجیتا تا مون ترات لکړی دی له توخره جنا دره پر چې تمغو بس من ارضنا د خپل زمکه نبی سحر کا په خپل جادو دی یا موسی اے موسی علیہ السلام دا اوس اعتراض د فرعون دی چې په وهم باندې بناو یا قوم دوکا کو موسی علیہ السلام علیکم موږ زمکه نیسی تیر اغله دی او موږ چې کم دی دا کلی وطن اخلي نو را پاسه او دی جادوګر دی د دې معجزې ته سوی سحر ورته وي وی فلانا اتینک بش خامخ براتو کو به سحر مثلی په جادو په شان ددو فجل بیننا بس مقرر ک زمون منس کې و بینک او استا منس کې موعدن یو وخت دوادی لا نخلفه چې خلاف بنه کو داغي نحنو مونږ ولا انت ونت مکانن سو اغزه برابر مطلب دا دی چې ساحر ته مې مونږ هم ساحران راولو زه مقابله او مناظره کو بس یو زه مقرر کا یو وخت او راځه چې مقابله وکړو دا اوس ګوره د پته وا چې موسی علیہ السلام قرآن دا قوم مړی او د سحر الزام په لګو د دروغو او راځه ساحران راولو پس قال موعدکم اغورتو وقت د وادي تاسو یوم الزینت ورځ د خایس یعنی د اختر دا یو ورځ د جشن وا چې دی به د فرعون د پیدایش جشن مناو بس وی دغه روز چې کوم دا د اختر د تاسو مقرر شو وایو شر الناس او دا چې راجم کړی شي خلک زوحن په وخت د چاش کې یعنی د انور چروخي جو لګ ګرم شو بس دغه ټیم ټولو ته یاد کې خلک براشي او بس مناظره کو نو فتولا فرعون بس لاړ فرعون فجما کید او بس جمع کې خپل تدبیر سماتا بیا راغی مطلب دا فرعون لاړو د زد د وجنا یا لاړ تیارې د پاره او جمع کې خپل قید نه مراد اهل کې دغه ساحران یا پوخه کې خپل تدبیر او مقابله تراغي نو قال له موسی ویلکم اوس مناظرین پهلا د موسی علی السلام ساحران له دعوت تیلوی مجموعه دا اویا ساحرانو هر یو سره سلسل شاګردانو او عوام ډیرو
نو سو مخکې ورته دې نصیحت کوي دا ګوره طریقه ده یو سړی په غلطی نو مناظرې نه پیل هغه به دعوت ورکې چې ګوره ته دا مناظره مه کوه هسې نه ته په غلط او ته غلط دلیل وي الله به دې تباه کړي اوس که هغه صحیح سړی وي خو به یې مني که نه مني بس واقعي بیا ستا غاړه خلاصه ده نو د اوس موسی علیہ السلام ساحرانو ته نصیحت کوي قال لهم دوی ته موسی علیہ السلام ویلکم تباشه یعنی تبا بشه لا تفترو متړی علی الله کذبا پالله دروغ دا سحر پالله دروغ تړل دی مکوي فیصدکم ورنا هلاک بکی تاسو لره بیا عذاب بعذاب وقد خابو یقینا نامراد دی منف ترا سوق چې تړی پالله دروغ نامراد هغه سړی دی چې الله باندې دروغ تړي خام نو لہذا دا شی مکوي اوس د بیان اوریدو نه بعد ساحران پوه شو چاله که دا سړی خو ساحر نه دی اوس خپلو کې یو بل سره کېناستل ساحر پیژني وی دا خو ساحر نه دی وی ځکه دی واقع د الله نبی وي ایمان بروړو دوی دغه ټایم ایمان وروړو خو شاګردانو خلکو تنازع جوړوله نو دوی دغه ټایم غلی شوي دي وی ځکه وروسته به پته ولګي که واقع د الله نبی مونږ به ایمان وروړو ښه فتنازعوا امرهم بس اختلاف کو په کار خپل کې بینهم په خپل منځ کې واسر نجوا پټه جرګه وکړه نو قالو دی وی اوس فرعونانو وی ان هازانی ان مخفف من المستقل ان پمانه دی بشک دا دوانل ساحران خامخ ساحران دی د موسی علی السلام او هارون علی السلام یریدان دی غواړي ان یخرجاکم چوبا سیتاس من ارضکم نه خپل ځمکنا بسحر ما په خپل جادو سره ويذهب بطريقتكم المثلا ابو بزستا سوغه طریقه المثلا غورا مطلب ستاسو د بلار نیک دین خرابای د زګوره فرعونانو د خلکو لزین کې اعلان وکړ وای چولا والا چې دا موسی علی السلام راغله دی د بلار نیک طریقې نه مړی او بل دا غوره دین نه ناړي اوس مکه د نه نیسی نو فاجمیو قیدکم بس جمع کې خپل بندوبست او تدبیر سماتو بیا راشه صفن سبستا او وقت افلا یقین کامیاب دی الیوم نروز منست علی سوچ غالب شو نن ورځ چې څوک په دې میدان کې غالب شو بس هغه کامیاب دی دنیا پرز د دنیا کامیابی ته غلبه وای دی وی چې بس نن خو مونږ یو میدان زمونږ دی اوس د ساحرانو یو ادب د موسی علی السلام کړی دی رال المخامه خود ریدل قالو دی یا موسی علی السلام اما ان تلقي آیات غرزه و اما نکونا یا شو اول من اول دغه چانل کا چې غرزون کړي مطلب اول ته غرزه د سیر شروع کې کوم د دې ادب د وجنا الله دې ته بیا ایمان نصیب کړی دی قال غورته بل القبل کې غرزوي تاسو شروع کېزا نو پیدا حبال النصابا اگر سید دی وایسی عمر دی غم ساګانی یو خیل الیه چې خیال کړه موسی علی السلام ته من سحر د دې سحر د وجنا انها تسعى چې بشک دا خومنډي وخی اوس ګور د بلا خلقو ساحران دوی خپل امساګانې رسو غرزل داغینه ماران جوړ شو او د زربندی وکړه نو په خیال د موسی علی السلام کې مرال چې دا خو سحر دی او دا لګیا دی ماران دی منډي وخی بس هغه خلکو باندې اوروب غونتی واچونو موسی علی السلام باندې هم هغه تبیر را لف او جسا بس پټه کړ په نفسي په خپل ځل کې خیفتن یرا موسی علی السلام هم په خپل ځل کې ایره پټه کړ خوف توحید او نبوت منافی نه دی او دا په دې وجه موسی علی السلام یو یری چې عوامو باندې د سحر د وجه نه حق ګډوډ نشي پیغمبرانو دایان دی خو د قوم خیر خوانی اوس مخالف سړی چغي وي په مناظره کې دلیل وسره ني او اسی به کنزل کې یو چغي وي نو ګورا هغه حق په خلکو ګډوډ کی دانن سبا مناظرانو ګوري کړ دانن سبا سم مناظرین دي چغي وخی او دلیل نه وي او خبره واخو دی خو او اخر کې بیا یو وي ماو غټل او بلوي ماو غټل او پته هم نه لګي چې چاو غټل نو داسي لګیای اخو دی خو نو موسی علی السلام سره یې پیدا شو چې سینا د دې سحر په وجه باندې قوم متاثر نشي حق موجوده نشي نو قلنا الله ورته وحی وکړه قلنا الله یې موږ ورته لا تخف مې یریګا انک انت العلا بشکت غالبی والق غرزوا ما غفی یمینک چتا په خلاص کړه تلقف یعنی امسا خپل د غرزوا اے تلقف حلب کی ما صنعو هغه چې دوی جوړ کړي انما صنعو کید ساحر بشک هغه چې دوی جوړ کړي دا خو چلو کید ساحر دی او لایف له ساحر حال دا نه کامیابیږي ساحر حيث اتا کم زم چرای مقابله د معجزې تا یا مقابله د نبی تا د نبی مقابله او د معجزه مقابله ساحر نشي کولی نو موسی علی السلام ته ته مطمئن اوسېګا او د خپل امثال د میدان ته وروله بس چې وروي وشتاغې نه لوی اجدها جوړه شو او هغه سره دی هړپ کړل
او دی حیران پاتې شو، خلق هم حیران شو. بس فولقی السحرة، سایران خو پهله نه ویلو کو دی واقع د الله نبی مونږ به ایمان وروړو. بس پرې ودل سایران سجدن سجده کوونکی او قالو دی آمنا برب هارون، مونږ ایمان راوړی دی پر رب د هارون علیه السلام و موسی او موسی علیه السلام. بس ټولو ایمان راوړو چې مونږ ایمان راوړی په موسی علیه السلام دی په حق دی او دو ګټله. او ګوره لږ وخت کې د موسی علیه السلام هغه شاګردي وکړه، نو بس د استاد دومره مغسته دی ښا چې مونږ د شاګردان یو او مونږه د پر رب باندې ایمان وړو، یعنی رب د فرعون نه، ځکه فرعون بزان ته رب وي، رب موسی او هارون. نو قال اوس فرعون غوسه شو چې وې قتل چې دا څه چلو شو. فرعون رد عمل خی خان ساحران د ایمان نه بعد قالو وی فرعون آمنتم له ایت اس ایمان وړو په موسی علی السلام قبل ان اذن لكم، مکه زما د اجازه تاسو ته، یعنی اجازه امر نه دی اغسته او ایمان امر وړو، ایمان کې به اجازه د فرعون نه لیا. انه بشک دی لکبیرکم الذی، بشک خامخ مشر د تاسو هغه مشر علمکم سحر چې تاسو ته خود لري جادو، بیا دا تاسو ما ته چل جوړ کړو او تاسو ټول یو یې دا تاسو تم سحر د موسی علیہ السلام خود له دا تاسو مشر دی، تاسو استاد دی. حالان کې د موسی علیہ السلام مصر راتلو نه پهله دا سایران موجودو او سیر یې کو. موسی علیہ السلام خو نو بل راغوستی چو، فرعون راغوستیو کسان دغو خو بس الټه شو. وی فلو قد یا نخام قذب پرې کمای دی کوم تاسو لاسونه وارجلکم خپې تاسو من خلاف عدل بدل ولو صلیبنکم وخام قتاسو پانسی کم فی جزو النخل پاغا تنو د کجورو کې اے زب سخت سزا درکم. وګوره خپې لاس بدل عدل بدل کټ کم پانسی با کم پاغا تنو د کجورو کې او الله تعالی منو خام قتاسو په پوښه ایونا اشد عذابا چکم یو بمو کې څه عذاب والا دی واپقو همیشه دی پته برته لګي ښا. نو قالو اوس شجاعت د ساحران وګړه حق خبره کې جان دمزي کرا ته پروا به نه کې در دې سبق ته. قالو ساحران ویل نو اثرک هرگز مونږ نه ورکو تا علامه په مقابله داغه کې جاءنا من البينات چې راغلي د موږ ته د واضح دلایل نه ولذي واغه ذات مقابله کې فطرنا چې موږ پیدا کړیو نو فقد ما انتقاز ز فیصله کواغه چې ته فیصله کې چې څه کولې شو کا مونږ د یو الله نه یریګو ازم حاجت روا دي او انما تقضي حاصل حیات الدنیا بشک ته فیصله کولې شه د ژوند دنیا او زمونږ رب د آخرت او دنیا دوانو مالک دي. ان آمنا بربنا بشک مونږ ایمان راوړې د خپل رب باندې لیغفر لنا دې لپاره چې بخنو کې مونږ ته خطا یا نه زمونږ د ګناهونو جرمونو وما اکرهتنا علیه او هغه چې تا زور کړو په مونږ باندې پاغي من سحر د سحر نه دا سحر مونږ په خپل نه ستا په زور باندې کړی دی او الله خیر الله غره دی واپقو همیشه دی ځا الله بهترین فیصله دی کون کې دا به فیصله کوي. نو ګورا دې ټیم کې دی ټول ایمان وروړو او مؤمنان شو. انه میاتی دا تخویف ته اوس په آیات کې منکرین ہوتا بهشکه شاندار دی. من یاتی ربه مجرمن سوک چراغ خپل رب ته مجرم نو فین لو جهنم بشک در پر جهنمی لا يموت فيها دی ونمری پدې کې ولا يحيى او نه به ژوند ژوندوي. مجرم لاړې مشرک د شرک په حالت کې نو الله وای نه به مړ کېږي او نه به ژوند ژوندي عذابونه وي. او دې مقابل کې و من یاتی مؤمنا سوک چراغ الله ته مؤمن قد عمل الصالحات یقینا عمل کړي وینیک وګوره د الله کتاب ویلي دی عمل کې راوسی د پیغمبر سنت عمل کړي نو فاولائک لهم الدرجات العلا دا خلق دوی لپاره درجه اوچته اوچته دي. جنات عدن جنت د همیشوالي دي تجری چروان به من تحت الانهار لاندې دغه نهرونه خالدین فیها همیشه به پدې کې وذالک جزاء من تزکا او دا خو بدله دا غچر تزکا چې ځان پاک کړي وي د شرک نام. ولقد اوحینا الی موسی پنځم مقام دا 77 نه 82 پورې دې کې نجات د بنی اسرائیلو د فرعونانو نه حکم د هجرت او غرق د فرعونانو بیا انعامات په بنی اسرائیل بیانای خام. ولقد اوحینا الله یقینا وحی کلم الی موسی علیہ السلام ته ان اسر به عبادی چې بوزر شپه زما بندگان او فضرب لهم طریقا او خدوی د پارا یولار فی البحر په سمندر کې یا بسنوچا لا تخافوا درکن مې یریګه د راګرولو د دشمن نه ولا تخشا او من یریګه د ډوبې دونا دی چې کله د الله په حکم وتل فرعون نه د شپې بنی اسرائیل موسی علیہ السلام لاړل سار چې شو دیو کدل چې دیو خنشته د فرعون سره د لخر ورپسې شو او دریاب مخ کې لار نه وا نو الله موسی علیہ السلام ته وی چې امسا پر دریاب کې وا
او دې کې بلارې جوړی شي اوچه نو تخپل ملګری په دې واړه فرعونان چې ورسېدل دوی کوتل چې دوی خو په دې لار وړېدل بس دوی ورپسې ورخوشي شو فات باوم فرعون بس دی پشي شو فرعون به جنودي سره د خپل لښکره نو بس چې لارې میانسته شو هغه منځ د سمندر ته ورسېدل لارې الله ختمې کړې او دوی ټول په هغه سمندر کې غرق شو هغه شیوم بس پټ کړ دوی له من الیم د دریاب نه ما غشوم سره ناشنه پټ کړل داسې عجیبه طریقې سره پټ کړل چې لاندې ټول ډوب شو باغې کې ما غشوم د ابهام د پاره دی سناشنا پټولو د ډېر هیبت او عظمت د پاره واذل فرعون او گمراه کړو فرعون قوم او خپل قوم او ما هدا او هدایت وته نو کړی دارد داوی د فرعون دی د سوره مؤمن کې بتا سول راشي فرعون وی ما اوریکم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد ورزنه خم تاسو ته هغه چې زه وینم یعنی زه نه وینم هغه زه خایم هغه لار تاسو ته چې کوم ما ته هدایت معلومه ده زه تاسو سره هدایت او صحیح لار خیم الله وینا واذل فرعون دې فرعون خپل قوم گمراه کړو او هدایت ورته چرې نو کړي یا بنی اسرائیل اوس ذکر د انعامات په بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب علی السلام قد انجیناکم یقینا موږ تاسو ته نجات درکړو مینا دوی کوم تاسو د دشمن نام وعدناکم او وعده کړو تاسو سره جانب تور الایمنی هغه طرف د کوه تور خینا ورنزلنا علیکم المن والسلوى او موږ را لګلو په تاسو باندې هغه تورنجبین او مړزان او کلو خره من طیبات د پاکو هغه نام ما رزقناکم هغه چې موږ درکړی تاسو ته ولا تطغوا سرکشی مکوي فی بدی کې مطلب دا زیاتی مکوي او ذخیره اندوزی رده مکوي دا او ته حکم طغیان فی الطعام پنځه طریقې دي طعام الله درک ناشکری کول د اعلی په بدله کې ادنا طلب کول ذخیره اندوزی پزان باندې حرام حلال ول او نظر لغیر الله نو طغیان به کې نه کوي فیحل علیکم ونازل بشی پتا سو باندې غضبی زما غضب ومن یحلل واسوک چې نازل شي علی باغ باندې غضبی زما غضب فقد هوا یقینا هلاک شو و انی لغفار نو بشک زخامه بخون کې مل منا چاته تاب چې توبه وبسی و من ایمان وروړي وعمل صالحا وعمل وکنیک ثم اهتدى بیا کلکشي پس ملار وګور الله وی ز بخنه چاته کوم هغه چاته چې عقیده توحیدی عمل د سنتي او بیا په دې حق لار باندې خلق ودريږي نو دې خلکو ته الله رب العزت او وی ز چې کم دی سم لارم خې مودوی کلکوما فزه پر بس ته خواخ دعوانا الحمدلله رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره الله استغفر الله مو په دې عمل توفیق راکړي قران او سنت باندې په راکړي بیماران څومره دی الله ټول مریضان له صحتونه ورکړي ته چا شرعي حاجات ټول شرعي حاجات سر کې الله د هر قسم آفات او بلیادونو حفاظت راکړي قران باندې استقامت راکړي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين